د ملا محمد یعقوب تازه خبرداری وایي هغه لاسونه به لنډ کړو چې د کوشتېپې کانال مخه نیسي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د کوشتېپې کانال پروژې د دویم فاز د پرانیستو په مراسمو کې خبرداری ورکړ چې هغه لاسونه به پرې کړي چې د دې پروژې مخه نیسي. نوموړي زیاته کړه ګاونډیان باید اندېښنه ونه کړي او سرپرست حکومت به هیڅکله هم د امو په سیند کې د ګاونډیانو پر حقوقو تجاوز ونه کړي. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وویل موږ غواړو خپل حق ترلاسه کړو او په دې برخه کې باید څوک خنډ راته جوړ نه کړي. په دې مراسمو کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل که څه هم د سرپرست حکومت اوسنۍ بودیجې د دا ډول سترو پروژو تر سره کولو اجازه نه ورکوله خو د غښتلې ارادې په پایله کې دا پروژه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې د سرپرست حکومت له لوري سترې پروژې د هیواد په ځانګړي لوري پورې نه دي محدودي. د کوشتېپې کانال لومړی فاز 108 کیلومتره اوږدوالی لري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د امو له سیند څخه پیلیږي. د حیرتان له اوږدو دښتو څخه تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې د کوشتېپې کانال لومړي فاز چارې له ټاکلې نیټې 8 میاشتې وړاندې بشپړې شوي دي چې نن یې د دویم فاز چارې د کابینې د غړو او لوړپوړو چارواکو په شتون کې پیل شوې.